د 19 سالو نوجوان چې دی نو هغه چا قتل کړی دی او د هغه چې دی نو لاش تقریبا 4 میاشتې پس چې دی نو هغه میلاویږي او په کومه طریقه کور خلکو ته میلاویږي نو تاسو سوچ هم نشئ کولی. ویډیو راسره مکمل وګورئ، په مکمل تفصیل هم پوه کومه. دا واقعه چې دی نو په پنجاب کې راغلې ده. د دې هلک نوم چې دی نو شهباز دی او 19 سال عمر دی او دا چې دی نو کار له به د کار نه به واپس راتو، خو یو ورځ چې دی نو دا کار لاړو خو کار نه واپس رانغی. چې دا کار نه واپس رانغی نو مور پلار یې ولګېدل، تاڼې ته لاړل او په تاڼه کې یې رپورټ وکړو چې زمونږ دا ماشوم چې دی نو دا نه دی راغلی او په دغه خلاف چې دی نو رپورټ وکړو. چې کله رپورټ وکړو د هغه نه پس چې دی نو پولیس ګرځي انویسټیګیشن کوي، خو تقریبا په دې کې 4 میاشتې ولګېدې. کله چې 4 میاشتې پس چې دی نو دې نوجوان چې دی نو څه هډوکي میلاو شول او هډوکي چې دی نو په شافر کې چې دی نو مور او پلار له ولې راوړل. ملګرو ډېر د افسوس مقام دی په مور او پلار په هغه ټیم کې څه تېرېدل چې کله یې ولې راوړل که نه نو هغوی چې دی نو دا خبره وکړله چې 4 میاشتې مخکې چې دی نو موږ انصاف غوښتو او موږ ته چې دی نو انصاف میلاو نه شو. ملګرو دا واقعه په پنجاب کې راغلې ده که نه، چې دا یو ماشوم دی تقریبا د 19 سالو نوجوان دی چې دا چې دی نو چا قتل کړی دی او د هغه هډوکي چې دی نو بیا موندل شوي دي، پولیسو لګېدلي دي او هغه هډوکي چې دی نو پنجاب کې چې کومه کورنۍ ده هغه کور خلکو ته یې وړي دي او هغوی چې کومه حالات دي نو تاسو سوچ هم نشئ کولی. ملګرو دا یو واقعه راغلې وه که نه پنجاب کې، خو ډېره افسوسناکه واقعه چې نوجوان سره چې چا کم کار کړی دی که نه نو تاسو سوچ هم نشئ کولی. 4 میاشتې پس چې دی نو د هغه هډوکي میلاویږي. بیا چې دا نو چې د نورو نوجوانانو سره به هم داسې واقعې راغلي وي نو اوس د دې د کور کم خلک چې دی نو هغه انصاف غواړي چې موږ ته د انصاف میلاو شي، خو په پاکستان کې چاته هم انصاف نه میلاویږي. پکار چې هر یو کس ته چې دی نو انصاف میلاو شي او دوی ته ضرور انصاف میلاو شي. دوی چې کومه زنانه دي نو هغه چغرې وهي و چې موږ ته انصاف راکړئ، ځکه چې یو 19 سال نوجوان چې دی نو هغه ځي او د هغه نه پس چې دی نو 4 میاشتې پس د هغه هډوکي پیدا کېږي او هډوکي ورله په یو شافر کې راوړي نو د کور په خلکو باندې څه تېرېږي تاسو سوچ هم نشئ کولی. ملګرو دا یو واقعه راغلې وه، په دې باره کې څه وایئ ښه مو کامنټ ضرور وکړئ او ټولو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د خپل ماشومانو نوجوانانو ضرور خیال ساتئ. نن سبا په چا باندې هېڅ چا باندې هم اعتبار نه دی پکار. همیشه د خپل خلکو ضرور خیال ساتئ، د خپل نوجوانانو ضرور خیال ساتئ، ځکه که نه چې دا داسې وخت راغلی دی که نه چې څوک په چا حسره نه کوي. په 15 روپۍ باندې هم خلک یو نوجوان ختموي او یو کس چې دی نو د دنیا نه رخصتوي. نو کوشش کوئ چې که نه د خپل ځان هم حفاظت کوئ، د خپل کور خلکو هم حفاظت کوئ او کوشش کوئ که نه چې داسې قسمه واقعې را نه شي که نه تاسو سوچ هم نشئ کولی چې 4 میاشتې پس تا ته د یو نوجوان هډوکي میلاویږي نو په تا به څه تېرېږي که نه تاسو سوچ هم نشئ کولی.